پرون شپه درس کې آخري آیات کې الله پاک شیطان ته او فرمایل اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا زاورکشه هر چا چې ستا متابعت وکړ نو بېشکه دوزخ جزا ستاسې د جزا پوره یعنی څومره زور چې لګولی شي وی لګوه دلته تا ته او ستا ملګرو ته بندیخانه تیاره ده د همدغه مطلب په تعقیب سره الله جل جلاله فرمایي شیطانه ستا چې څومره وس رسیږي او څومره حیلې پلمې فریب دوکا دا دې چې په وس پوره زما د بندګانو د ګمراه کولو لپاره هغه ټولې لارې چارې په کار واچوه دوی راګیر کا دوی وخوځوه څومره دې چې په وس پوره بې صوتې که په خپل غږ باندې فساد ته یې راوبله د عصیان سرکشۍ او ګناه طرف ته دعوت او بلنه ورته ورکړه بې صوتې که کې د شیطان فساد ته د بلنې په وسایلو کې دا مزامیر ساز و آواز دا هم پکې شامل دي او دا ټول ګمراهي ته راټول کا او دې پسې هغه سواره او پیاده ټول ولېږه څومره وس دې چې رسیږي زما د بندګانو د ګمراه کولو لپاره په کار واچوه او دوی سره شریک شه په مالونو کې او په اولادونو کې شراکت په مالونو او اولادونو کې دا ده چې دوی په خپلو مالونو کې د تا برخه وکي په خپلو اولادونو کې د تا برخه وکي په ناجایزه باندې مال ګټل په ناجایزه کې لګول دا د شیطان برخه ده دغسې په اولادونو کې ستا برخه وکي په حرامو باندې خپل بچیان لویول او بې تربیې پرېښودل دا په اولادونو کې د شیطان برخه ده ځکه هغوی بیا داسې کار نه کوي چې هغه مور پلار ته په ګټئ یا یې ځان ته په ګټئ نو دا په حقیقت کې د شیطان پیروان او د شیطان اولادي او دوی سره د دروغو وعدې مو وکړه د دروغو وعدې د شیطان دا دي چې بس همدغه دنیا ده یو څو ورځې زندګي ده د ژوند دوره ده پخوا خلک دنیا ته راغلي وو لاړل پناه شو زموږ او ستاسې نمبر ده موږ او تاسې پناه کېږو له دې نه وروسته نه بیا قیامت شته او نه جنت شته او نه دوزخ شته نه حساب شته نه کتاب شته او خیر و خیرت او دې حد ته یې ورسوه په خپل فریب سره چې خطا ورته ثواب ښکاره شي او خپل غلطو کارونو ته ښه ووایي دا ټول فریبونه دې په کار واچوه خو زما یو اعلان واوره ان عبادی لیس لک علیهم سلطان زما بندگان چې دي زما خاص بندگان هغوی باندې ستا غلبه نشته ستا سلطنت نشته هغه به ستا د فریبونو له تاثیر لاندې نه راځي او ستا دامونو کې به نه نښلي او ستا دسیسې به په هغوی باندې نه چلیږي دا بیان دلته د دې لپاره کیږي چې مسلمانان واوري او ورنه عبرت واخلي او په دې باندې پوه شي چې شیطان موږ پسې ده شیطان زموږ دشمن ده د شیطان یوه لحظه زموږ او ستاسو په عبادت کې مشغولېدل د الله په ذکر کې مشغولېدل په نیک عمل کې مشغولېدل دا راباندې نه لورېږي اول خو د شیطان لاسه څوک نیک کار کولی نه شي او که بیا یې وکړي نورې مداخلې کوي چې ریا پکې شامله شي او هغه عمل ورباندې ګډوډ شي چې ثواب ورباندې مرتب نه شي یعنی 1000 ثواب د آدم علیه السلام په اولادي باندې لورېږي نه 1000 نیکي د آدم علیه السلام په اولادي باندې لورېږي نه او یوه لحظه خوشحالي هم د آدم علیه السلام په اولادي باندې لورېږي نه داسې پخه دشمني د آدم علیه السلام له اولادي سره شته او وجه دا وه دی وایي چې زه د آدم علیه السلام په وجه لعنتي شوم توق د لعنت را په غاړه شو ورټل شومه
ابدی لعنتی او دوزخی شوم. نو چې کله دا کار وشو د آدم علیه السلام په وجه زبد د اولاد دیتا لار نه رازم د مخ کې طرف نه برازم د شا طرف نه برازم د خي طرف نه برازم د چپ طرف نه برازم د مخ کې طرف نه راتک دا چې دنیا به ورته خایسته کما او د شا طرف نه راتک دا چې آخرت نه به غافل کما او د خي طرف نه دا چې نیک کارونه کول به ورته سخت معلوم کما او د چپ طرف نه راتک دا چې دا ګناهونه او بد عملونه چې دي دا به ورته خایسته کما. او دغه پرونی درس کې تیر شو لأحتنا کن ذریته زبد آدم علیہ السلام د اولادی بی خوباسم او ټول بلمخی گمراه کم چیرته لګ لګ که زما لدسیسونه بچ پاتې شي. یو بل آیت کې الله پاک فرمایي ولقد صدق علیهم ابلیس ظنه وای چې ډیرو خلکو باندې د ابلیس ګمان اختیار شو لکه هغه ویلي و چې ډیر خلک به گمراه کما نو دنیا کې رښتیا ډیر خلک گمراه کړي دي بیلاری کړي دي سره لدی چې عقل لري سره لدی چې الله جل جلاله پیژني دی هغه پیغمبر پیژني په ورځ د آخرت ایمان لري بیا هم په نیکو کارونو کې سستی کوي او په بدو کارونو پسې ځغلي نو دا د شیطان دوکي دي کنه. انسان په دې باندې خپويږي چې دا بد کار بد دا او بد نتیجه لري او بیا ما غبط کار کوي او په دې خپويږي چې ښه کار خدا او ښه نتیجه او انجام لري بیا یې نه کوي. دا بیان دلته کې